سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا ورحمتنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام فرض على الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب والدهر في صرفه عجيب ولكن غفلة الناس أعجب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زما معزز مشرانو، سپینګیرو ځوانانو، ما د سورې حجر او د سورې زمر سو آیاتونو تلاوت وکړو. د دې آیاتونو پرانا کې ان شاء الله کله ته منظورین د توبې متعلق چې ډېرو مرګورو خواهشو چې تاسو په دې موضوع باندې یو خاص بیان وکړئ. معززو دا بیان زمونږ د هرې جمعې موږ بیان ته یو عنوان ورکو. مقصد مو په دې سره د ځان اصلاح اول او د خلق اصلاح ثانیا غرض وي. دا خبرې مونږ ټولې ځان ته کوو. زمونږ نفس ډېر نافرمانه دی، خواهشات په مونږ انتها ته رسېدلي. نو اصلي یادګرنه تاسې ته کوو، نو خپل ځان مخاطب کوو چې نفسه کمی نافرمانی دی چې تا په مونږ باندې ونه کړي. یوه نادو دې نه ده چې مونږ د دې نفس د لاسه کړیږو دردیږو. د دې نفس د لاسه مونږ د لوی تکالیفو سره مخامخ یو مخامخ کېږو. نو د الله رب العزت نه سوال کوم چې ستاسو د وړاندې نن په دې موضوع باندې لږه خبره وکړم. زمون مسافر ځوانان ورونه هغوی د هرې جمعې بیان ته منتظر وي او انتظار وباسي، دعاګانو درخواستم کوي او کله کله د زړه یو موضوع چې د هغوی په زړه باندې بار بار زړه دا غواړي چې په دې موضوع باندې خبره وشي، نو دا د هغوی د زړه د درد سره تعلق ساتي. نو دلته تاسې څومره مشران راځئ، سپینګیري راځئ، ځوانان راځئ، الکان راځئ، کور کې زما میندې او خویندې بیان اوري. د ټولو په خدمت کې عرض دا دی چې من کې څه ګورئ خلاف سنت، نو موږ ته وایي چې مولوي صاحب پتا کې دا عمل دا خلاف سنت دی. زمونږ اصلاح تاسو وکړئ. کېدای شي بعضې اوقاتو کې به موږ ځان ته ښه وایو خو ښه به نه یو. عمر رضی الله تعالی عنه مبارک با صحابو ته په هره جمعه باندې دا خبره کوله چې صحابو تاسو ماته وګورئ چې زه عمر فاروق ما زه امیر المؤمنین یم، د الله رب العالمین په وړاندې زه هیڅ هم نه یم، نو زما کوتاهي ما ته ښایي، زما نقص او زما غلطي ما ته ښایي. دا وینا د چا وه؟ د چا وه؟ ټول وایي د چا؟ عمر رضی الله تعالی عنہ. او دا هغه شخصیت دی اوس چې په کوم نقشه کې موږ ګورو او په کومه ځمکه باندې د عمر رضی الله تعالی عنہ دور حکومت چلیدلو. اوس وخت کې د هغې نه 51 ملکونه جوړ شوي دي. 51 ملکونه دا د یو امیر المؤمنین
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تصرف کیو یو ځلې داسې وغړو مکه مکرمه کې داسې لاړو اوسم هغې ته جبل عمر وای په باب فهد باندې چې راوځي دې طرف ته غټ بلډینګونه جوړ دي دې شاته جبل عمر الله دې موږ او تاسو بار بار مکی مکرمه ته بوزي خو ادب سره ډېر احتیاط وکاو عمر رضی اللہ تعالی عنہ غر طرف تران دی اے غیرت مندو مسلمانانو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دغرا پلمن کی لاندی سو قدم کی خودل بے پجڑاشو زان توئی اے عمر ابن الخطاب زان توئی کل کل زان سر محاسبہ کوئی رو خپل حال مہیر ہوئی منگو تاسی دنیا تا چراغ لو دا سے لیول کے نو دا پکم لیول چے منگا وزل تگرزو دا لیول نو منگا دنیا را دا سے حال کے راغ لو چے منگ لے سوالی جامعی واقس دی اور پدا سے حال بمرو چے دا سوال جامعوں کی بزو ذکر آتا چکو میں جامع کپن آغن دا استا اختیار کی ندی دا دا بلچا اختیار کی دی دنیا تا دی لنگوی جوڑا مسوالی وا ستا پناہ پاندی درزی کا دنگ نو کڑے او بیا چې دنیا نازینو بیا هم اخیری جوړه سوالی وی اب هم ستا په اختیار نه کټ کیږي اب اسو مشران ناس دیو عالم با ناس دیو کله قسمت کی ناغي ورته وي داسو کو داسو تکبر غرور الله تعالی نه خو الله رب العزت دا عاجزی خو خلا دا ارچا خبره اوريخه او دا ارچا خبره تا سوچ او فکر کوي دا دنیا نظام دی ایمان ډیر خلق لاړل څومره خلق راغلل او لاړل تقریبا زما د الله عمر کې بټو صاحب دی الله وبخي داغینا دغه زمون دومره عمر نه دی نو بټو صاحب داغینا بعد جنرال ضیا صاحب نباد غلام ساق صاحب فاروق احمد خان لغاری صاحب بلا صاحبان لاړل سو وقت پوری حکومت کولو او جیل کې پروت ہے نواز شریف صاحب غریب ځان له علاج په چل نه پوي دا دنیا نظام دی زمونږه موجوده وزیر اعظم صاحب سمو د بې بیا بزي دا دنیا د چانه ده دا دنیا د هغه ذات چې کوم ذات ته پاتې ده بس موږ څومره زیرو چیزو د دې دنیا نه بزو نو ما تاسو ته وړاندې ول چې عمر فاروق رضی الله عنه مبارک په یو 50 ملکونو باندې حکومت کولو 51 ملکونو باندې چې اوس داغه نه 51 ملکونه ریاستونه جوړ دي په دې باندې امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه حکومت نو جبل عمر طرف تلاړو او دې غرته قتل او عمر فاروق رضی الله عنه الفاظ ول زان تا لگے رے عمر ابن الخطاب ٹھولو رضی اللہ تعالی عنہ بیاو رضی اللہ تعالی عنہ زان سر لگے رے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ دا آغا غرد چتابا گڑی چیلی سرولے محبوب دی پیزار نو تبا دمال پا متیازو بولو باندی گرزی دلے دا آغا کسی دی
چستا زندگی دے حیوانات سروا. بیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رب کائنات تا توجہ کی سترگنے اخ کے روانی دی. جاری اے عمرہ تا سرب اللہ سے معاملہ کئی، تانب اللہ جل جلالہ دٹول رعیت تفوز کئی، ٹول رعیت بتان تفوز کئی. یوصل عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پلار باندې را روان، یو بوډۍ زنانه مخې ته راغله، ورته وی اے مورې کوم خوا روانه یې؟ هغې سره لاس کې څه داسې سودا لاس کې نیولې ده. ورته وی روان یم امیر المؤمنین حال ګورما، د امیر المؤمنین کور کې حالات ګورما. اللہ زمانگا د وزیر اعظم پزرکم دا خبر واچے چې د هغه طالبانو علماء په حال باندې رحم وکي. بس ته بس جمهوریت وټونو خبره ختمه شو، خلکو نه وخت پر استعفا ورکړي نو سلانجه جوړه خدای په درګه پرې خبره ختمه. دا حکومت ده. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی اے گرانی مورے صد پارا دو عمر فاروق معشومان گورے، دو عمر فاروق حال معلومے. ورتوی زمان بزرکی او شکر آغلے دیں وہ دیر خدا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بار ناستے. ورتوی اے نوجوانا تخو زمان بتری رازتام زان سربو زمان تبم دو عمر فاروق حالو گورے زبیدنن حالو گورما تب دو عمر فاروق بار حالو گورے. ورتو اگرانی مورے ما صد پارا بوزے وی تخو زمانا دیر غریبی ستا جامو تو گورا. عمر فاروق یا کاون صوبان حکومت تے زمان بچ دیگا نہر ادشوی دی. زمد عمر فاروق حال گورما شدا ہوئی د بچو سحال دی. وعزیزانو چاچے د امام الانبیاء پلاس مبارک کے لاس کے خود لے دے. واللہ العظیم کو دنیا کی وربانی چاچ داغ جو کرے دے. ٹولو وی سبحان اللہ بیان وی. ورطو یا بڑی جانے ماں باندی سے چل دے وہ استاپ دی زانی تو گورا مدینہ منورہ کی اسیگی دغاڑے جامی دی گورا پخپو باندے پیزار تو گورا تلار شامیر المؤمنین حال گورا زبیدنن حال د زنانو گورما. ورتوی اگرانی مورے دا مخامخ کور چخکاری دا دا امیر المؤمنین کور دے. آغا بوڑی دارکران شلا دا عمر فاروق کور تن نوزی باریو کس ناستے. ورتوی راغلی ما دا امیر المؤمنین کور معلومو. زنانا ورتو کور تراد دروازی تراد ورتوی رازمور جانے داد امیر المؤمنین کور دے. یو خواب الخوابوری فزنانو باندے نظر کے وطلو. زنانے یو خواب الخواب منڈے ہوئے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ د کور والا وړي رکور تراغله دا وقتی ورتوی لار شا بار اگورا امیر المؤمنین بچیر تناسوی ورتوی کور تا بڑی زنان راغله دا
داغی پا مخباندے ولگا معلومیگی نو کس فارسوی چا سرا کوتی دنن روڑا داتی تپوس کئی اے زما گرانی خوری استاسی حال خودیر خراب دے تاسم لارشی امیر المؤمنین تا شکایتو کئی عمر فاروق تا شکایتو کئی تاسی گوانڈے نہیں داغی لابیم خیل نرے دا تو عمر فاروق گوانڈے دا خدا خیل نہیں وی سورتا ہوئے ورطا آیا چیا امیر المؤمنین من باندے رحمو کا زما پحال کی مرد درخواستو کا ورطا ہوئی استاسا عذر دے سمسل دے دا بڑائی ورطا ہوئی بیگا میں بچ پنار ادشوی دی امیر المؤمنین ترازی چیلار شو ورطا ہوئی اے گرانی مورے راس چاہتا مخکار کوا زمان دری مورس دا چی منسخول لین دی ورطوی تاسی سوگی ایوی زد عمر فاروق بی بی ایما داد عمر فاروق بچے دے داد عمر فاروق اولاد دے زمان دری مورس دا چی منسخول لین دی چاہتا شکایتو کو دے چانا شکایتو کو زمان خدا کا حال دے آغا زنانا بہر راغ للا آغا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ التون لاندے ناس دے شندے مبارک اچھی دی شندے مبارک اچھی دی سرگنے اخ کے روانی دی بڑے ورطراد ورطوی اے نوجوانا ماتا عمر فاروق خایا ما صلی اللہ علیہ وی ما خلا پریدا بل شکایت ورکنو کم دلتا داغی دو کور دا سی حال دے دا سکی بیت المال دا پیسی سشوی دا دولت سشو دا بلاز مکی غنیمتون راضی ہو مالون راضی ہو دا جمعی کی دا سشوی دا سشو دا حالات دا یاد کاتی زمکہ باندے بیانا عمر فاروق راشی و نبا عمر بن عبدالعزیز راشی تک دا دا امیدونو زانگو کے بزانگو کو مشکل ادا منگولی انشاءاللہ دے برسکو کی دے خطو غٹو خلقو گریوان تب اللہ سوا چاہی عددب وزیرانو کی دازی وزیران دے اللہ دے رحمو کی اگا یو سڑی وی خدای زما دعا گو پیدا کی ندے زوی بھئی پلار بے دمور رکا پرون آغستا آزوی داغین ہم پسی بطر معاملہ شروع کا خلقو لخدای پلاریو با خدا داغین ہم بطر دے زمون دا چکم چک داغا پا کل حال باندے چدا کم ورسلناز جاگا بین الاقامی غلبی او اخلا بیم لگ مارو وی دا لمدو خطر لگے اوبا داروی دا خدای خبر دا چی مارے نے خدای خیر پیا اللہ دی زمان دی خلق پا حال و رحمی گی پاکستان بختور خور دا چٹنگا دا یعنی قسم دے چی پدے باندے سمر شرمخان راغل او تیریگی ور باندے اللہ دی دی ملک مستقبل روخان کی ٹولو وی آمین خدا دی ملک راروان مستقبل منور و روخان اگرزئی اللہ دی حکومت چابین صلحاء و نکان تورکی دارے رخبری خور دا عزیزانو عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک پیکاور حکومتون باندې دا یو حکومت دی بڑے ورتراغ ورتوی دا سے چل رہے کہ دسو کے ورتوی دو عمر ابن الخطاب ایمان ورتوی تعمیر المؤمنین ما خستاف حال جراران ورتوی اے بڑی جانے زمادی پرب لا یزال قسم ہوئی چند بچوں میں درے مورز دا او زمان و مورز برابر شلا وہ مورز میں برابر دا ورطوی پغانت جامع سنگلی بلا غنیمتو ناراغل دی زان تخکلے کمیس کو گنڈا دسترگونے دا اخ کو سیلاب روان شو
ورته وی زما دې پر رب لا یزال قسم وی کما په مدینه منوره کې د ځان نه د چا لاندې کپړې لیدلې نو ما به دا خپله جوړه هغوی ته ورکړې وې دا عمر فاروق جوړه په ټوله مدینه منوره کې د ټولو نه لاندې کپړه وه لاندې چې دنه لاندې جوړه د چا نه وه بیا جبل عمر په خوا کې جاړي لومبۍ خبره یاد ساتئ بیا د جبل عمر په خوا کې جاړي لاندې ګوري اے عمر ابن الخطاب دا هغه ځمکه ده چې تا بچې لې ګډې سره ولي په دې باندې به تا ژوند تېرولو چا به در سره خبرې نه کولې و عمر فاروق نن په څومره ستونو باندې ستا حکومت دی که الله رب العالمین در سره حساب کوي نو خدای له به څه جواب ورکړي جړل به زمونږه دا ذلې په سطح باندې ناظم به داسې سوچو کی نه والله کې وکي ذلې ناظم خو پرېږده کونسلر هم دا سوچو نه کی کونسلر پرېږده قسم دې که د محلې ملک هم دا سوچو کی ملک پرېږده قسم په خدای کې د کور مشر چې د هغه نه لاندې خلک وي رور وي وراره وي والله کې په هغه باندې مرحم وکړي امید دروازه بنده شوه عزیزانو زمونږ د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره مې درته دا وکړه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک میں حرم شریف ته لاړلو احرام تړلی دی عمره کوي عمره دوران کې حجر اسود مبارک ترا ادریدلو نیت عمره کی یا اللہ ستا دپارا د عمره نیت تړما یا اللہ اوچا کرا د بیت اللہ شریف د عمره ما تا آسان کی ما نہیں قبول کی حجر اسود مبارک تراغے شندے مبارکی ورباند کی خودلی عمر فاروق جاری طول مرگری شاہ توالار دی یا امیر المؤمنین راران شاہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا حجر اسد مبارک پورے دا سیزان سلیخ کرے دے سو گمور باندے زور کی اچھتی گینا اللہ دے ریخ پلے وجود مبارک ور کرے ہو یوں کسور تراغے پوک باندے ورطلاس کی خودلو ورتو یا امیر المؤمنین شاہ در پس خلق والار دی دا حجر اسود مبارک نشند اوچتے کا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جاری سرگنے اخکرالے ورتو اے زمان ملگرو ما دے امام الانبیاء اوری دلی دی حجر اسد مبارک و قیامت کی اللہ رب العالمین گویا کی اللہ با جبور کی اللہ با شنڈی ور کے اللہ با خبر و طاقت ور کی حجر اسد پا دعاوی شنڈونا شکایت کئی کمی شنڈی چ گناہ والاوی کمی جبا چ گناہ والاوی زبدی باندے جاڑما اسن چ قیامت کے حجر اسد پا ما باندی شکایتوں کی ایمان و داد امیر المؤمنین عمرہ داد حجر اسد استلام دے داد حجر اسد بوسہ دا حجر اسد مبارک دا با اللہ قیامت کی جبور کی شنڈی بور کی او دی با گواہی کئی اللہ دے زمون دا حجر اسد مبارک کو لول دا خپل رضا دا پارا نصیبو گرزائی عزیزانو حجر اسد مبارک تا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک ولار دے جاری چھ زمان بانی شکایتوں کی دا عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ شریف کی ولار دے یا اللہ زمان تو بدا یا اللہ زمان تو بدا یا اللہ زمان تو بدا یا اللہ سمرا خلق چتا تا استاد کورن طواف کئی یا الہ العالمین زفد ٹولو کی گناہگار ماں یا الہ العالمین دوی کی چکمیو انسان ستا خوخوی اللہ
داغی دا عمل پا برکت باندے زما توبہ قبول کا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ توبہ پا ایمانی ہوئے. نبی میں فرمائی زمانہ بعد با نبی نہ ہوئے کوئے عمر فاروق باوے رضی اللہ عنہ. بیا مغدو وہ عزت توبہ کو باسم صحابہ کو اغا خلق دے مانے چاہتا پوسو کو مجھے صحابہ دمرا اچت مقام و شان بیانے وہ دخل کو بنا خیلی کہ دا معصوم دی اور گناہ دینے دا شوی ماں وردے مالدہ سے چل لے چسر دے خبر قائل او دا دی دنیا ہو رہی کہ صحابہ ہونا گناہ نہ دا شوی اتا سے خبر حکم دی مثال دا دے کہ صحابہ کرام تا اللہ رب العالمین یو گل لگاو لے دے دنیا کی اسے جو عام سڑے دے خوچ کل اغا سرکاری لباس واغن دی فدیوگا باندی گل لگے دلے نداغی لان دی ماتخ پولیس والا اغا تا احترام و ادب ساتی داغی بدن لے نساتی دا خود کلی عام سڑے ہو دیو غریب سری بچے ہو دیتے ہو گل لگے دلے دا گل ورطا چا لگا ولو حکومت جو کلا گل ورطا او لگے دو لان دے خلق ورطا سلوٹ و سلام کئی اللہ جل جلالہ دا اغوی دا مرگ نوران دے اغوی تیو لیبل او گل او لگا ولو اللہ او فرمائل رضی اللہ عنہم وردو عن باس ختم شوا جو خدای دے چاہ نرازی شوارو گناہ نہ کرے گا گناہ کرے وا نبی با اللہ دا سنول اللہ ول دبی زما سره جوړه شوی دا یا الله څنګه جوړه شوی دا ربوی دبی مخ زما د محبوب د مخ مبارک سره لګیدل دی د دوی سترګې زما د محبوب په مخ مبارک لګیدل دي د هغه ملاقات په وجه باندې چې دوی دا کلمه لوستل چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه نه بعد دوی ته مرګ راغلی نہ دوی گناہونا اللہ و امام افکڑی دی یہ وزے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ صحابی راضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان دزرت آسر بینا دا زباریر لرزے کی محبوبہ اور زباریر اعلیٰ مقام کی نبی علیہ السلام مبارک ورطوی تبا ما سرائی چلے چا سر مینائی دا با قیمت کیا غیر سرائی ستاسی ما سر مینه دا تاسی بطول ما سرائی صحابہ دا نبی علیہ السلام بطول لخکلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بغی کی نو اللہ مفتری خلق دی تو ایمانی ہوئی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بشانت صحابی اغب حرم کی توبہ باسی زمان کلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی شان سمر دے عمر رضی اللہ عنہ راگے دا صحابہ شورہ دا مسجد نبوی شریف دی ناس صدا صحابہ راغل عمر فاروق رضی اللہ عنہ سرا بخیر داخلی دا زمانگو استاد دا پختنوم دا تی روایت تی سرے دا عمری نراشی ورزی حج نراشی ورزی ورزی خود دتا سے خبروں چکل سرے زی ورزی ورزی خواہ سرے زی ورزی ورزی مالا دعاو ما دعا نمائی روا دیکھ راشی ورطا روازہ ما سباک نشتا خوش رازی ورطا ورشا چھ دعا در تالتاو کی اس وقت موبیل زمانہ دا سوکم چھ عمرہ کیوی وہ مالا دعا کوا عمر رضی اللہ عنہ بچ سوک مدینی منورین رات کو عمری تا نو ورطا بیولی ما دا دعا نحیر نکی برے مالا دعا ہو گئی ندینہ معلوم ہے کہ دا چھ صحابہ اگا عمل نکی چھ کم عمل عبس ہوئی نچہ عجیزی معتمر زی دعا ورطوائی دعا درخواست ورطکوئی بہرحال صحابہ کرام راغلل عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک ناس لے یو صحابی ورطوی یا امیر المؤمنین یا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کم یو تحفدی دمکے نروڑلا ورطوی زتات یو خبرکوما چاہتا داراز مخدار کوا زبیت اللہ شریف کلارما ما عمر کولا ما جلل ما اللہ تتوبہ ہوئیستلا آگے توبہ کی دش پہ ما تخبرا گئے
سترګې مې ورغللې د امام الانبیاء ملاقات ما ته نصیب شو ما ته یا عمر بن الخطاب آغا څوک چې زما امتی وي او دا کلمه لوستلی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د توبه وسترا دنه که هر څومره ګناهونه شوي الله به ورته معاف کی نوې زغله شم ما ورته ویل چې یا الله حبیبا مالبم الله زما په توبه سره زما ګناه معاف کی ما ته وای دا رب العالمین په دربار کې محبوب هغه انسان دی چې چا په صدق باندې توبه ویستلا به ګناه اونکړلا عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ ته فرمایي د دینه با چې مان کوم منکر عمل ګوري تاسو ماته اغي کې مان من کوي الله په قیامت کې تاسو نه تپوس کوي ما امیر المؤمنین په نظر ما ته مګوري زیو ګډ انسانو ما ټول عمر ګډي سره ولي زما بجامي د ګډو په امتیاز باندې پلیته وي ما ته د هغه ګډبد زوی په نظر باندې ګوري زما غلطي اصلاح زبتا سره تاسو خوش خبري اورو ما او ما سره وعده وکي چې ما ته زما عیب خای او چې عیب خودلې شي په عیب خودو خدا لانجه روانه ده نن زما چې چاته عیب خې پس لګه چاله چې کنزلې وکړي نه عزیزانو دنیا کې ورته عیب وخه ورحم ور باندې وکا سبب داسې ورځ راشي چې به بدی په خپل عیبونو باندې ډېر خپي خو سبب ورته لاس ته ناراضي د دنیا کې چې چا سره دې مینه عیب ورته وخایا الله جل جلاله فرمای نبئ عبادی توبه متعلق نبئ عبادی خبر ورکا اے زما حبیبا زما بندگانو تا ګورې دلته د عباد لفظ راغلی صوفیاء کرام فرمائی عباد راغلے نبع نبات لفظ دو ولی نہ راغلے چھ خبر ورکا زما اولیاء ہوتا دی خبر تخصو جو کئی نبع نبات دا لفظ نہ راغلے چھ زما ولی کامل تا خبر ورکا دا لفظ نہ راغلے چھ زما عالم دین تا خبر ورکا دا لفظ نہ راغلے چھ زمانہ ستا صحابی تا خبر ورکا نا 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 رب کائنات فرمائی نبئ عبادی اے زما محبوبہ خبر ورکا زما بندگانو تا بندگانو کی سوز مقصد دے عزیزانو شرابی نبئ عبادی کی سوز مقصد دے گناہگار انسان چانچ گناہ شوے دا رب میں وہی زما حبیبا زما گناہگارو بندگانو تا خبر ورکا اللہ دسشی خبر ورکم رب ورتا فرمائی جدی خبر ورکا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم انی اے زما محبوبا خبر ورکا زما بندگانو تا زب اخبرو بندگانو باندے خامخا غفور الرحیم ما لکا محبوب فرمائی توبہ استن کے دو گنانا حبیب اللہ دے دا خدای دوست دے گنانا توبہ استن کے دا اللہ دوست دے حبیب اللہ دا اللہ رب العالمین حبیب دے دوست دے چاچے پسدق باجے توبہ استلے گناہ چے اوشی سڑے توبہ اباسی چه گناہ نیشوی توبه تا ضرورت نشتا توبه سره کله وباسي چې دا غینه گناہ وشي نو یو ورور موبایل را به تکړوا چې مولوی سے بالکل مې د ژوند نه زړه ختم نه ما داسې گناہ کړی دا چې بالکل زه بس دنیا نه بته یا عیسوی دي یا به يهودي دي یا به نصرانی دي یا به هندو دي په جلا شو موبایل باندې ما ته معلومه پټېګا تمام محبوب ته صحابي راغې دا غیر احمد وحشی رضی الله تعالی عنہ زنا د قتلنا لاندې ګناه ده الله دې موږ او تاسو وساتي شراب د قتلنا لاندې ګناه ده الله دې موږ او تاسو ټول نه وساتي درو غټه ګناه ده دروغه غټه ګناه ده صحابي ته نبی علیہ السلام فرمایي
کومه ګناه دې کړې؟ وایي یا رسول الله د ویلو نه ده. بیا ورته وایي څنګه ګناه دې کړې؟ وایي د ویلو نه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي شرک دې کړې؟ وایي نه الحمدلله شرک مې نه دې کړې. بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي دروغ دې ویلي؟ وایي نه یا رسول الله دروغ مې نه دې ویلي صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ السلام فرمایي چې د دین لاندې ګناه ده الله به درته معاف کړي. توبه په صدق وباسه لاندې ګناه به درته الله معاف کړي. بیا د ګناه اراده او عزم مکوه، قصد مکوه. الله رب العالمین په ورځ د قیامت باندې به و یو بنده را رواني مخ نه به جلکاو شغلي خېږي داسې رڼا به کوي. تپوس به وشي دا نبي دی وینا، تپوس به وشي دا شهید دی وینا، تپوس به وشي دا حافظ قرآن دی وینا، تپوس به وشي دا عالم دین دی وینا. دا څوک را روان دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک با سیدنا ابو بکر صدیق ته وی دا ما ترا والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بلان شي دی بدلا ته انسی اے دا اللہ بندہ امام الانبیاء دی مختی غاڑی دی بلا روان شي چرا روان شي حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه بتپوسو شي د دې مخنه ولی چل کی رواني دي، دا مخي ولی پړقيږي، دا مخي ولی د نور په شات خلا کوي. دا سوجدا حضور پاک به فرمایي او دا هغه امتی زما ده چې ګناه دي شوی وا د ګناه نه بعد الله رب العالمین ته توبه او ویستلا په مخ باندې دو اوخ کراله دا د هغه اوخ قرآن دا حضور پاک فرمایي قیامت کې به د هغه چا مخ د نور نه زیات شغلي او خلا وکي چې څوک د ګناه نه بعد و جاری الله تا جنا ډېر بهتر عمل دی، بهترین عمل دی. عمرفاروق رضی الله عنه مبارک د وخت ځن کدنه پورې چې کله ظالم په تور باندې وهلو عمر رضی الله عنه مبارک دا غینه بعد په تبسم کولو. یو کس ورته راغی ورته وی امیر المؤمنین دا خو ډېر درد وخت دی او ته ستا په خوله کې ښکلا معلومیږي او غم نه محسوسې څه وجه ده؟ وی فرمایل وی ان شاء الله د څه وجه نه چې ما جړا کوله هغه خطره بیګا الحمدلله ختم شوه، خطره ختم شوه. ما ته یره د قبر د عذاب نه وه، ما ته یره د حشر د میدان نه وه، ما ته یره د الله د وړاندې د ودرېدو نه وه. څنګه هغه ختم شوله یا امیر المؤمنین؟ وی الله رب العالمین بیګا راته خوب کې داسې زیری ملاو شو چې اے عمر نن الله رب العالمین وی دا د خپل معشوقې سره ملاو ما ستا اوږد سفر را لنډو ما ستا سفر ختمو ما څه چې د چا طالبي هغې مقصود ته دې رسو ما ورته ویل هغه مقصود مې سره جواب ملو شلو هغه زما رضا ده. زه به اوس خاندم ولې نه د څه دپاره چې ما ژړلو هغه راته بېګا په خوب کې ملاو شو. الله دې موږ او تاسې ته د مرګ نه وړاندې داسې څه ملاو کړي. امید خو به ساتو لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. علي کرم الله وجهونه چاته پوسکو و یا علي ته د قران کریم د کم آیات ډیر متاثر کړي او د الله د امید په سمندر د رحمت کې غورځولې نو علي کرم الله وجهه دا آیات تلاوت کو. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. زما بندگانو ته وای چې چا په ځان ته ته کړي او ته وای زما د رحمت نه نا امید کیږي. ما عزیزانو د الله رحمت هغه ډیر وسیع ده، هغه تنگ نه ده چې ګندې زر برا ختم شي. د الله جل جلاله رحمت هغه ډیر وسیع ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم انسان د ګناه نه توبه وباسي نو دې انسان سره الله رب العالمین بغیر حسابه
معامله کوي خو په شرط دې سره چې به د هغې ګناه طرف ته لاړ نه شي. موږ او تاسې ګناهګار یو او د دنیا عمر ډېر لږ پاتې دی. د دنیا عمر دا ته نه ګوري چې پلار ژوندی وي زوی ته مخکې لاړ شي. ما بله شپه بیانو په تارو کې نو ما دا خبر وکړه پلار یې مونږ سره خبرې کولې دا زوی موبایل کې تصویر راته وښودو ګل غوندې هلک الله دې مغفرت وفرمایي. زه بیان له تلم هلته نو ما ته دا یقین راغی چې مرګ دې ته نه ګوري چې نیکه ژوندی دی او نوسې ځي. مرګ دې ته نه ګوري چې نیا ژوندی ده او نوسۍ ترې نه وړي. مرګ دې ته نه ګوري چې لا زما واده نه دی شوی بس په ګاډي کې ناست یې سکېډن وشي د غریب مخ ته کتو بیا نه. نو عزیزانو مرګ را روان دی. دا مو د سبا به توبه وباسو. اوس الله سره جوړه کول پکار دی چې یا الله زما توبه قبوله کړي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وی لقمان حکیم خپل زوی ته وصیت کوي ورته وایي چې بچیا نن ورځ د سبا ورځ نه ځان دپاره غنیمت وګاڼه. سبا ورځ پته لګي نه نن غنیمت دی نن ورته خیال وساته ځکه کېدی شي سبا پورې ته ونه رسېږي. او بیا ورته ویلي بچیا مجلس د علماو سره کوه صلحاو سره کوه. او لقمان حکیم صاحب زوی ته وایي بچیا د عالم په مجلس کې که هېڅ درته میلاو نه شي خو دغه ټیم کې خو به ته الله د شرابو نه بچ کړي. دغه ټیم کې به تا الله د ګناه نه بچ کړي. دغه ټیم کې به الله رب العالمین تا د یو خطا عمل نه بچ کړي. نو بچیا کوشش دا کوه چې د صلحاو مجلس کې کېنا. نو موږ او تاسو ته دا پکار دي چې د علماو مجلس کې کېنو. اوس علماو نه موږ مشران یو علما کشران دي او موږ مشران یو علماو سره به ولې کېنو. زه خپله دومره لوی مولا یم چې دا بعضې مولیان خو ځان پسې راکاږم. اوس امي سره دا سوچ دی چې زه خو په دوو خبرو باندې پوه یم. نه عزیزانو یاد ساتئ زمونږ د مذهب لوی امام دی امام اعظم نعمان بن ثابت رحمه الله. امام اعظم سے چې موږ او تاسو د چا مقلدین یو. سنامه دا نعمان بن ثابت. نعمان بن ثابت د دې استاد دی د هغې نامه ده حماد رحمه الله. د هغې بیبي ده د هغې نامه ده عاتکه رحمه الله. دا د حماد بیبي ده. عاتکې نه چا تپوس وکړو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زهد او تقوا کې. اوس زما خو کله کله زړه داسې کله مولیان را باندې احتجاج ونه کړي چې دا ته څه ګډې وډې دی. مدرسې ښې ډېرې شوې فارغان ډېر شو خو یو شی چې هغه ضروري و د طالب دپاره د هغې جنازه لاړه. زمونږ د مدرسې نه ملاړه د ټولو مدرسو نه لاړه. هغه څه څیز و که چا وویل نو کېدی شي انعام ورکړم. د یو څیز جنازه لاړه څه څیز دی؟ ادب. ادب لاړو ادب جنازه ووته. دلته قرآن ته وایي دلته قرآن او حدیث ته وایي. دا مولا صاحب چې سبا قلم راوالی او کاپي راوالی زما استاد کې دا غلطي و زما استاد کې دا غلطي وه. ای د خدای بدبخته انسانه دا استادو تا به خره سره ول ته به څه کوې؟ کېدی شي درته دعا کړي چې خدای زما دا بچی عالم کا. د عاتقې خبره درته کوم مدرسې آبادې شولې لاړې خو الله دې رحم وکړي. بیګا ما ورور ته مې خبره کوله بیان ته روانو لاره باندې زمونږ دې مدرسه کې څو هلکان دي دې کلي دا غریب خلق دی شمشاد دی او دا بلال دی دا محمد نبی دې څه هلکان دي دې خواران زمونږ موبایل وکاله کرا شي پراګه جوړه کړي شل ګاډي کرش واچوي شل ګاډي شګه واچوي پراګه جوړ خجي خاطر ګاډي ډکې رکونه ډکې خواران لختې صفا کې د مدرسې لختې ذات خجي درغلو. نو ما خطر مال قسم په خدای چې ما د دې بعد طالبانو مولید نه دغه خوار پړق خکاری څنګه زم ته خوشاله دي. زمونه خو جسم نه غټي کې داسې درجه په درجه کې سیوا کې 2 مینه 3 مینه تشي نو هغه نه بیا زمونږ ورور جوړ شي. ورور د روز سره بعض وخت کې اړمیږي کنه اړمیږي کنه اړمیږي چې څلورمې درجې ته شي بیا ته پلار جوړ شي
چې پنځمې ته شي بیا ته نیکه جوړ شي او چې کله دورې ته ورسېږي نو غور نیکه ته جوړ شي چا پلار به بیا اصلاح کړي او دا امیان داسې خلق دی چې څه ورته مونږ ووایي ښځې الله مو زمونږ سره او زمونږ زه خپل بچي ته دا سوال کوم چې یا الله او زوی ته ویل چې ګوره بچي واوره چې د چا نه دې حرف یاد کړو د هغه د کلي د سپو احترام هم ساتي د هغه د کلي استاد خو پرېږده حماد رحمت الله علیه د چا استاد دی د امام ابو حنیفه زهد ته ګوري تقوا ته ګوري امام ابو حنیفه رحمه الله یو شپه بیمار دی سختی طبی نیولې دی معشوقان ورسره خوا کې ناست امام نعمان بن ثابت رحمه الله خپې مبارک په خطا کې وغځېدلې فورا را پاسېدل خپل خپې راغونډې کړې وې جړل یا الہ العالمین د بیماری نه شکایت نکوما یا الله زما د استاد بے ادبی شوی دا خدای مال دتلو توفیق او طاقت راکا عاتق فرمائی تیم بعد دروازه اٹھکی دلا وی دی امام حماد ما مارا دا حماد ما مارا ما دروازه کلو کللا ورتوی اے حمادا اے خوری بار نعمان بن ثابت شاگرد راغلے دے سختی تبینی والے دے جاری سگناتی شویدہ تبکل جمعہ تراؤزی امام حماد ہوئی زماتن دوتو دے امام حماد جمعہ تراغ نعمان بن ثابت سے پتندی باندے لاس کی خودلو ورسو اے بچڑیا اولی تم رجارے تو سختی تبینی والے ورتوی مانتا سے گناہ شویدہ ستانا بغیر داغی معاف کی دلگران دی ورتوی اے بچڑی سے گناہ در نشویدہ وہی خطا کی مستا طرف تخفی غزید لی دی خطا کی مستا طرف تا تخفی غزید لی امام ابو حنیفہ دا کم کتاب چی مناقبو کی ڈاکٹر شیخ شراری شاہ سے رحمت اللہ علیہ اگر فرمائی چی نعمان بن ثابت تکور او دا حماد تکور کی وکلی فاصلہ وا وکلی نا اخوا داغت استاذ کور دے خخبی پا خطا کی وغزی دلے راگے او بیاتنا معافی غاری مانا بیدبی شویدہ نند دنیا سو ملکونا دا نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ مقلدین جوڑ شو بس باندی ادب باندې ادب هغه څه دی چې انسان نه انسان جوړي عاطفه کوي وې زماده د خدای په ذات قسم وي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمون کلی طرف ته لاړې قدر نه څوک کولې دیو جن چې کله وفات شو نعمان بن ثابت رحمت الله علیه چې دنیا نه لاړو چا خوب کې ولیدلو یو شاګرد ورته وی حضرت زما زړه راځي چې ما ته الله علم نافع را نصیب کړي د دې لپاره راته طریقه وخایا وصیت راته وکا نعمان بن ثابت ورته وی بچیا زما د اخیری ورځې وصیت درته یاد دی هغه وصیت داو چې بچیا د چانه قران زکه چانه علم زکه اخو در باندې د پلار او د مور نه زیات حق لري خو چې چا درته اسم د خیر یو خبره وکړه نو د هغه به دومره ادب او احترام ساتي څومره چې ته زما ساتي عزیزانو زمونگا دا اہل سنت والجماعت پر علماء کے لولی اکابر تیر شوی دی دے مقام تا چی اللہ رسولی آوی کی ادبو نن مدارسوں کے قرآن خودلے شی احادیث خودلے شی دا ماربل او لگے دے دا خل سیزونا درسگاہونو کے استاذ تا ادرے دل ختم شو دا نوی رنا واربانی کتابون اولیکل چې قدرتل استاد دنيشتا بعض مدرسو کې خدا سیستم روان دي لکه د سکول په شان دي استاد او شاګردان ټول په کورسو باندې ناس دي امام محمد رحمت الله علیه یو ځل پاسې دوی جړل چا دې تاسو په ونه جاری امام محمد
وای جالم په دې باندې چې نن استاد ته مخامخ پوزکی باندې ناستم نه ناستلم حکم راته استاد کو باندې پوزکی باندې کېنا نو ولې څه ګناه دې کړې وای د دین املالو ګناوي زما د استاد او زما حیثیت ختم شو ایمان مستری د استاد باندې موږ نه ګرځو را ګرځو مستری خو پرې ده مړه دلته ورپسې منځ کو هلته ور باندې بیا داغونه لګو عوامو تاسې ته مهم طلباو تاسې ته مهم مسافرو تاسې ته مهم که خپل ایمان د ایمان په دیوالونو کې محفوظ کول غواړئ نو د ادب پورا خیال ساتئ د استادانو د علماو عزیزانو خبره دادا امام حماد رحمت الله علیه داغي بیبي عاتقه وای چې زمونږ د ټول کور سودا دا بده کوله سودا به راوړله زمونږ د کور ضرورتونه به رافقول یو ځل ورته حماد رحمت الله علیه وای الله جل جلاله دې تا ته علم نافع در نصیب کی هغه دعا الله قبول کړه دی ورته راغی وای حضرت یو ارزو می دادا دا دعا راته وکړه چې خدای به دې د حرام رزق نه بچ کو ساتي هغه ورته ویلي الله دې حرام رزق نه بچ کو ساته عزیزانو ادب کې دا کمال دی چې د حرام نه بچي او دویمه خبره مې ته دا وکړه چې توبه ایستون کې انسان دا کله جوړږي چې کله دغه ادب راغی ځکه چې سره د الله نه وېریږي هغه توبه هغه صفت الله پیدا کی او جو سره د الله نه نه یریږي هغه نه شرم جوړي بچ کوم ځای مردار ګوري په حمله وای نو موږ تاسو به ان شاء الله تر شو ګناهونه توبه وباسو او ژوندۍ به د ادب په دیوالونو کې تیرو بے ادبی باندې کو بے ادبی خراب چیز ده دا د انسان نه ایمان مړي دا د انسان نه عقیده مړي او دا د انسان اعمال داسې ختمي لکه میچنې ته چې غنم ورشي جوار ورشي او لاندې وړه وباسي دا څنګه ایمان دلکې ختمیا نو عزیزانو الله دې موږ تاسو د هر قسمه بے ادبی نه وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دعاؤك اله العالمين خدای ستاسو رضا او ستاسو قام نصیب وګرځي یا رب یا ارحم الراحمین الله زمونږ او دې ټول حاضرینو دا حاضر په خپل بارگاه کې قبول او منظور کړي الله مونږ د توبې متعلق خبر وکړه الله مونږ خپل د صحیح توبې توفیق را نصیب کړي توبې نه بعد مو الله د هر قسم ګناهونو وساتي خدایا مونږ د خپل مشایخ د اساتذه کرامو د بے ادبی نه وساتي الله مونږ د علماو د بے ادبی نه وساتي الله مونږ د خپل مشایخ د بے ادبی نه وساتي الله مونږ د مسجد او د مدرسې او د قران او د کتابونو او الله د هر هغه چیز چې باغی باندې الله ستاسو رضا مونږ حاصلېږي داغه بیا د بینه مونږ وساتي الہ العالمین مرګرو دعاګانو غوښتې دي ډیرو بار ملکونو نم مرګرو رابطې کړي دلته پاکستان کې بعض مرګرو رابطې کړي تاسو لپاره دعا غواړو یا رب یا ارحم الراحمین الله دې ټول مرګرو شرعي حاجتونه پوره کړي الله دې ټول ته خدایا د رحم او د کرم په نظر باندې و فرمایي څومره مرګري الله دې لره او نږدې نه راغلي خدایا دعا جهان خیسته کړي دعا وکړي دې مدرسې ته الله دې مدرسې د غیب او امداد فرمایي ورونو مدرسه د استاد مدرسه دا په دعا ډېر لوی کار کوي په دعا دومره غټ کار کوي چې هغه په دولت نه کوي بعض مرګري ماته مولوي صاحب ته صرف دعاګانې غواړي چاندم غواړه ورونو چاندلي الله مونږ خپل پیسې راکړي اډېری وي هغه کې برکت وي خوند دا کې چې مسلمان وي هغه جدا پیسې مرګره پرون راغله او بل اورز او یاره مولوي صاحب ستاسو د دې طالبانو د لنګر څومره خرچه ده ما راځه راو وخت مالدار کافي ورته کې خدلا وې دومره خرچه ده تقریبا 1,51,000 روپۍ د 18 ورځو برابر شولې دا الله برابر نو ما خیر ملګری شاغه په پیسې ورکړي نو بیا هغه چې تل ما غتل ماره ولا دا کاغذ مور انا دا کرخه پیرانه کاږي پیسې کراغلي هغه ولزي ان شاء الله دعا کوي چې دې چاندا منغو کو نو بهرحال دا مدرسه د تاسو موږ د هیڅ نه یو خپل ګوري دې مدرسه کې څه ضرورت ده تاسو موږ ته وایي چې مولوي صاحب دا کار کول غواړي چې دا پکې وکړو ان شاء الله که تاسو د الله په کار کې دلچسپي واخلئ قسم دې رزق په الله پرا قدر کی خدای بس تاسو جون خسته کی تاسو ته الله بچي صالح او ګرځي تاسو په الله د تانو هسپتالونو نه بچ کی او چې موږ دې چاند واچو دا به خون نه کوي ها نو دا تاسو مدرسه دا
داسې جمعات دی شیشو ته ضرورت دی ان شاء الله العزیز. د دې لپاره د الله نه غواړو. مخ ته دا ډېر بدرنګ دی ځکه چې د سړی جامې ښایسته وي او مخ باندې داغونه نو بد ښکارېږي که نه. نو د دې جومات مخه چې کوم دا اوس بدرنګه ده، ښایسته کول غواړي. دې کې ان شاء الله چوکه به لګو، دې برنډه کې به ان شاء الله دا ماربل لګو، که خدای کول بله چت ته به ان شاء الله د رنګ انتظام کو، د سلنګ انتظام ورته کو. او اوس جمع راغی شوشو ته ضرورت دی، دعا وغواړي اله العالمین جمعې نه مخکې الله د مدرسې شیشې برابرې کړي. الله د دې پیلو دپاره یا الله موږ تا نه غواړو خدایا د دې دپاره انتظاماتو کې الله کریمه د لنګر دپاره انتظاماتو کې یا الله د استادانو تنخواه ټیم راغی او الله څه نشته خدایا د غیبو نه امدادو فرمایي. الله دا استادان په 8000 او په 9000 موږ سره ټوله میاشت تېره کړي. الله زموږ هېڅ ذریعه نشته، موږ سره هېڅ کارخانهدار نشته، موږ سره هېڅ تجاران داسې نشته. الله دا ستا مدرسه ده او دې دپاره خدای د غیبو نه اسباب برابر کړي، د تنخواګانو پیسې الله ته برابرې کړي، د لنګر دا قرضه ختمه کړي، د جومات دا کار الله چې څومره پاتې دی خدای سر ته ورسې. الله تا نه غواړو خدای دې برابر کړي او دعا وکړئ زما دې ملګرو ته چې دا زمونږ د لاس خدمت کې دوی له ډېرې دعاګانې وغواړئ. دا لکان دي او دې کې زمونږ په خبره باندې راشي د بیلچې کار مونږ له تقریبا دوی په 10 منټو کې مونږ ته 50,000 شپږ بچت راکړي. دا رنګ زمونږ د علاقې ګاونډیانو ته چاته چې موبایل کړي خاکه لګېږي داسې لګي نو چا م انکار نه دی کړی، چاله مو د خښت نه ویلي انکار نه دی کړی، چاله مو د سموټ نه ویلي انکار نه دی کړی. یا الله یا رب یا ارحم الراحمین الله د دواړو جهانو خوشحالي دې ټولو ملګرو ته ور نصیب دي. الله څومره مسافر دي بار ملکونو کې زمونږ د دعا په انتظار دي، الله د حلالو دروازې ورته کولاو کړي، د حرامو نه وساتي، ژوند د خوشحالۍ نصیب دي. دعا وکړي الله زمونږ استاسي د حرمینو شریفینو تلو اسباب راته مهیا کړي، ستاسو زمونږ د ټولو مشرانو بخنه وفرمایي. آخر وخت ځان کدن کې مدا کلمه نصیب لا اله الا الله محمد رسول